بسم الله الرحمن الرحیم. نورې ژبې زده کول کولوی کمال دی. نورې ژبې زده کول کولوی کمال دی. خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. قدرمنو اوریدونکو، نن زمونږ دویم کلاس دی د پښتو د املا کلاس. هیله لرم چې تاسو بل کلاس خوښ کړي او که هغې کې څه کمی کوتاهي نو تاسو موږ ته په کمنټس کې موږ ته فیډبیک راکولی شئ. نننی کلاس زمونږ دویم کلاس دی. ټول ناول به زه دا خبر وکړم چې زمونږ په پښتو کې دوه لهجې دي. لهجې چې موږ سره دي نو هغه دوه دي. یو ته موږ کندهاری لهجه وایو او بلې ته موږ یوسفزی لهجه وایو او د کندهاری ته موږ نرمه لهجه م وایو. دې سره موږ پیژنو نرمه لهجه او یوسفزی ته موږ سخته لهجه م وایو. سخته لهجه دا دوه لهجې موږ سره بیانېږي. کندهاری چې کوم زمونږ بلوچستان والا کوم پښتانه رونه خویندې دي، افغانستان والا دي، نو هغه کندهاری لهجه استعمالي، نرمه لهجه ورته موږ وایو. بله یوسفزی چې کوم دا پیښورۍ پښتو ورته موږ وایو، یوسفزی پښتو ورته هم وایو. کوم چې کوزه پښتونخوا ده نو دې ته موږ چې کوم دی نو سخته لهجه یا یوسفزی پښتو ورته هم وایو. نن به موږ د دوو ټکو یعنې د دوو تورو د استعمال باره کې خبره کوو. هغه دوه تورې موږ سره دا دي. یو موږ سره دی زیم، بل موږ سره دی سیم. په بل کلاس کې ما تاسو د دې نومونه هم لیکلي وو چې دې ته سیم ویلی کېږي، دې ته زیم ویلی کېږي. نن به موږ د دې دواړو د تورو استعمال خبره کوو چې دا به په کلمو کې یعنې په جملو کې دا څنګه استعمالیږي، په کوم ځای کې به دا استعمالیږي. بل په پښتو کې دا راغلی ولې دی دا به نن موږ وایو. زیم چې موږ سره اصل کې دی د دوو ټکو د یو ځای کېدو نه جوړ شوی دی، یعنې جیم او د زی د استعمال نه. د جیم او د زی د فرق ختمولو دپاره زیم استعمالیږي. موږ مثالونه درکو چې باندې تاسو پوه شئ. لکه زیم په کوم ځای کې استعمالیږي؟ موږ به ووایو چې ځنګل، دلته زیم استعمال شو. او داسې نور ټکي دي چې موږ ورته وایو چې زار، موږ وایو که نه زار شم درنه، زار شو، زنځیر شو، دلته زیم استعمال شو. یا موږ وایو ځوان، ځوان کې موږ سره زیم استعمال شو. دا زیم په دې ټکو کې استعمالیږي. دا ځنګل موږ ولې لیکو زیم سره؟ کله چې د زمونږ بلوچستان یا د افغانستان پښتانه یو ټکی په جیم سره ادا کوي او موږ یې په زی سره ادا کوو نو هغه به موږ د زیم سره لیکو. د دې دواړو ټکو د فرق ختمولو دپاره زیم استعمالیږي. بله خبره، د نورو ژبو نه داسې ټکي راغلي چې هغه په پښتو کې ضم شوي، په پښتو کې استعمالیږي او هغه د پښتانه کړي شوي دي هغه ټکي، نو هغه به هم د جیم سره چې کم ټکي راغلي دي د نورو ژبو نه، د پارسۍ نه، اردو نه، عربۍ نه، نو هغه به موږ بیا په زیم سره لیکو. لکه موږ دا ځنګل لیکلی دی، دا اصل کې دا د اردو یا د پارسۍ ټکي دی چې دې ته موږ جنګل وایو. جنګل ځکه دا موږ په زیم سره لیکو. یا زار چې دی نو زار زمونږ هغه روډه چې دی نو دې ته جار وایي. خلک موږ وایو که نه جار شم درنه، جار شم درنه، ټیک شو. هغه رونه دا جار استعمالي، مونږ زی سره استعمالو، مونږ وایو زار. نو لحاظه د دې جیم او د دې زی فرق ختمولو لپاره چې زمونږ لیکدود یو شان شي، نو په دې وجه دلته کې دا زیم استعمالیږي، ځکه مونږ دا زیم سره استعمالو. زیم سره ولې استعمالیږي؟ دا به مونږ د زی تلفظ زی اواز سره استعمالو، یعنی زار، او هغه رونه به دې ته جار وایي. هغې به په جار سره دقی وای، مونږ به په زار سره وایو. زنځیر کم ټکی چې دی دا اصل کې د اردو یا د پارسۍ ټکی دی، دا مونږ هلته لیکل کېږي زنجیر. زنجیر
دا په جیم سره استعمال شوی نه ځکه موږ په پښتو کې دا بیا په زیم سره استعمال شي زنجیر. دکه سي ځوان دی دا د اردو یا د بلې ژبې ټکی دی چې اصل کې دا دی جوان. په پښتو کې دا راغلی دی نو دا جوان دی. نو دا د جیم سره چې راغلی دی موږ وایو چې د بل د ژبې نه چې کوم ټکی راشي هغه د جیم سره یې نه هغه موږ زیم سره لیکو. کوم ټکی چې د په نورو ژبو نه راغلی دی جیم سره دی نو په پښتو کې هغه به موږ په زیم سره لیکو د دغه لپاره ختمول لپاره. دا ځکه د زیم استعمال کیږي. زیم استعمال موږ وایو زیم به په کومو ټکو کې استعمالي کله چې د نورو ژبو نه داسې ټکی راغلی چې هغه په جیم سره استعمال شوی دی لکه جنگل یا زنجیر یا جوان هغه به موږ په زیم سره لیکو. یا زمونږ بلوچستان یا افغانستان پښتانه رونه هغه په جیم سره یو ټکی استعمالي او موږ په زی سره استعمالو. د جیم او د زی د پر ختمولو د پاره به زیم استعماليږي. دا د زیم استعمال شو. امید لرم چې تاسو پوه شوي. بل موږ سره دی سیم دی. سیم چې کوم دی دا د چې او د سین پر ختمي. دا موږ سره د چې او د سین پر ختمولو لپاره دا سیم په پښتو کې راغلی دی او استعماليږي. ها د سیم استعمال سره لکه مونږ وایو سوک مونږ وایو کنه سوک یا سوک راغلی دی دا سوک ته دا مونږ وایو. یا مونږ وایو صادر صادر. یا مونږه استعمالو ساروي ساروي. ټیک شو. داسې ډېر شي بلا ټکي دي سلور سلورو سلويخت داسې ډېر ټکي دي چې هغه مونږه په سیم سره استعمالو. اوس سوال دلته دا پیدا کیږي چې دا سوک چې دی دا مونږ په سین سره ولې نه لیکو چې مونږ وایو چې سین وو کاپ سوک. یا صادر مونږ په سین سره ولې نه لیکو چې سیم د سین आवाज ورکوي نو د سین سره ولې نه لیکو. یا ساروي دی دا مونږ په سین سره ولې نه لیکو. دکه سي دا بل سلويخت نه دا مونږ په یا سلور دی په سین سره ولې نه لیکو. زمونږ یو سبزی پښتو کې زمونږ پښتانه دیزه پښتانه هغه په سین سره استعمالي. د دې صحیح आवाज د سین دی چې سوک دی. خو زمونږ د بلوچستان یا افغانستان هغه پښتانه رونه هغه دا شوک هغه دا په چی سره استعمالي. هغه وایي دا شوک دی. هغه سوک هغه څنګه وایي هغه وی چوک چوک نه چوک. یا هغه مونږ وایو دا صادر دی نو دا د بل ژبې نه راغلی نو دا د چی سره استعماليږي. مونږ وایو چادر چادر شو. یا ساروي دی نو په پارسي کې یا په نورو ژبو کې ته چارپا وي. دا د بل ژبې نه راغلی چارپا. ټیک شو. یا سلور دی نو دا هم چهار یا چار وته وایي. بل ژبه کې وته چار یا چهار ویل کیږي. نو اکه دوه خبرې څنګه چې د زیم د پاره دي دغه خبرې د سیم د پاره دي چې هغه پښتانه چې کم ټکی د چی سره استعمالي نغه موږ په سیم سره لیکو. موږ به د سین سره نه لیکو. هغه شوک ته نه موږ وای سوک ته. نو چې دا موږ به لیکو د سیم سره. ها اوس دا موږ به لیکو د سیم سره هم موږ به دا आवाज د سین ورکو هغه به आवाज د چی ورکی. هغه به دیته شوک وای موږ به ته سوک وایو. دغه چې چاتر چې د بل ژبې نه راغلی د دې د چی کوم استعماليږي دا به موږ په سیم سره بدلو. چارپا چې دا چی دا د بل ژبې نه دا ټکی راغلی دی نو دا به په سیم سره لیکل کېږي. یا چار دی یا چهار دی سلور ته ویل کېږي نو دا به هم په سیم سره لیکل کېږي. امید لرم چې دا کلاس تاسو خوشی وي تاسو پوه شئ. که به دې کې څه غلطي نه غو ته په نه کوي مونږ هم زده کوونکو کوشش کوو چې په خپل هم زده کوو چې موږ له سره راځي هغه تاسو ته وښایو. نو راتلونکي کلاس کې به ان شاء الله مونږ د ګ استعمال وایو او ورسره به د خین استعمال وایو. د ګ او د خین استعمال به ان شاء الله راتلونکي کلاس وایو. او ډیره مهرباني.